تشریح کړي دی نو په هغې کې یوه استقرایي تنقید نو هغه غلطي سره لیکل شوی استقراري تنقید هغه عبارې کټکول دي هغه که څوک بایلي کسان ګوري دا استقرایي ده استقراري نه ده نو هغه کې به لکه دا تصحیح کوي چې دا استقراري شي استقراري نه عبارت نو تاسو ډېره مننه او باقي خبره ده چې خپل هغه ته خو به رجوع خو دې نه علاوه لکه په رویو باندې مو پکار ده چې کله په یوې غونډې کې مونږ کینو او بیا د غونډې خپل آداب دي د تنقید خپل آداب دي نو مونږ که چا سره فکري اختلاف کوو نو دا ادب ته وده ورکوي دا بده ګڼل نه دي پکار د چا بېعزتي نه ده چا سره اختلاف بلکې دا د هغه خوشبختي ده چې داسې کسان شته چې تا سره اختلاف ساتي نو په دې وجې باندې دغه مخته ځي دا بیس د ادب مخته ځي نو دې حوالې خو رویې چې خپلې کومې دي هغه به مثبتې ساتو چا لپاره به منفي رویې نه ساتو اخلاقیاتو نه غورځېږو نو هغه نه علاوه چا چې کوم مقام ده هغه خپل مقام به ورته ورکوو لکه دا شی نه دی او څومره پورې د شعر په دې نقد یا د تنقیدي څانګو خبره ده نو دا یاد ساتئ چې په هر دور کې د شعر اهمیت چې کوم ده هغه کمیدی نه شي د نثر یو خپل اهمیت ده خو د ښه شعر یو خپل اهمیت ده نثر ښه ډېر تخلیق کېدلی شي خو ښه شعر په هر دور کې ډېر نشي ښه شاعران چې د دوه درې په یو دور کې پیدا کېږي ګوره هر یو ښه نه وي د ښه شعر اهمیت کله هم نشي کمېدلی نو دې حوالې سره که چیرې دا تخلیق کې راځي شعر نو که چیرې دا ښه تخلیقات نه وی که نه نو دا تحقیق یا تنقید څانګو به دومره پرمختګ نه وی کړی دا شعر دی وجې نه افسانې دی وجې نه چې دا په تخلیقي ادب کې راځي تخلیقي ادب چې کوم ده نو دا نور تحقیقي ادب خو بلکل همداره سپړي ورپسې لټولي او تنقیدي ادب چې کوم ده دا ورته وده ورکوي دا مخته وړي خو پخوا به خو به داسې وو که نه چې شعر ته خصوصا شعر ته چې دا به ډېر تخلیقي ده نو منصوبه بندي نه وي شعر یو داسې لاشعوري عمل ده چې ته کوم سوچ کوې نو ته په روانې کېندې شعر کا مصرع تا ذهن ته راشي ته ځان سره ولیکې یا نوټ یې کړې دې هغې باندې ته غزل پوره کوې څو شعرونه پکې پوره کوې دا بیا بعد کې بې لاشعوري عمل سره شعور ملګری شي یعنې اوله ځینه به منصوبه بندي دې ته نه کېږي شعر دپاره دا ناڅاپي عمل ده ناڅاپه راشي بیا مکمل شي ځنه خلک خو دي چې په نشست کې پوره غزل ولیکي ځنه داسې وي چې نشست کې څلور پنځه شعره ولیکي یو دوه شعره ورته بعد کې پوره شي ده سره شعور ملګری کېږي او دا داسې هم نه ده چې بلکل بس دا لاشعوري ده ته چې د معاشرې نه څه اخلې دا ستا په لاشعور کې وروسته جمع کېږي بیا هغه خیالات دي چې په تا باندې راولېږي او بیا هغه ته د تخلیق په شکل کې د شعر په شکل کې د افسانې په شکل کې راوکاږي او مخ راوړي یعنې دا یو لاشعوري ده خو تنقید چې کوم ده که نه اوس داسې حالت شو چې اوله زینه تخلیق دپاره هم شعوري ویلې جوړوي چې یاره ښه تخلیق کوم لوازمات دي ښه تخلیق کوم ته ویل شي نو دا اوله زینه د مونږ په محفلونو کې بحث پې کېږي مکالمې پې کېږي نو هغې به چې نه زموږ په ذهنونو کې یاد هم ده چې کوم ټکي کوم ځای کې پکار ده آیا د دا ټکي خپلې معنی کې صحیح استعمال شوی که نه دا د تنقید برکت ده چې اوس د موږ په لاشعور کې هم هغه تنقیدي عمل ناست ده نو هغې حوالې سره موږ چې کوم تخلیقات کوو نو هغه تقریبا معاشرې سره ټولنې پرمختګ لپاره ضروري دي او ورسره روان هم دي نو تېرې پېړۍ موږ تقریبا شپږ اووه کوم قسمونه وي هغه مې هغه کړي په دې کې داسې نه ده په تنقید کې څه قسمونه دي او څه نظریې دي نظریې مخصوصي وي چې هغه نظریو نه علاوه به ته بل پکې نشي چوللی یعنې یو شعر باندې چې تنقید یا یو نظریاتي تنقید چې کوې نو ته به د هغه نظریې په چوکاټ کې دننه کوې که قسمونه دي نو قسم به هر قسم روانه شي اخلاقي تنقید بېله ده دا په قسمونو کې راځي نظریاتي تنقید بېله ده دا په نظریې ساینټیفیک تنقید بېله ده دا په نظریې کې راځي تشریعاتي تنقید بېله ده چې دا په قسمونو کې راځي نو دغسې بېله دي نو په دې لړ کې مونږ راځو چې
دا په دې مثلا تشریعاتي تنقید نو تشریعاتي تنقید موږ هغه تنقید ته یایو چې د یو شعر د پیش منظر کومه عکاسي د هغه موږ راونیسو نو اکثر موږ نصاب سره دا تړلی ده لکه نصاب کې څرنګه راشي شعرونه نو موږ د هغه تشریح کوو پس منظر ته دومره څوک نه ځي و دا اکثر تشریعاتي تنقید چې کوم دي که نه نو د دې مثال هم داسې ده لکه څوک په کلي کې لکه اوس هغه سیستم وشي لکه څوک سایکل چلوي نو ټول نو اول مغه سایکل چلېدو باندې هغه وکړي چې ګاډی چلوي نو اول به سایکل زده کول نو دغسې لکه په ادب کې چې څه شی هغه کوي که نه شعري ادب کې خاص کوي چې لیکي نو خلک اول غزل لیکي غزل ولې لیکي چې غزل کې اسانتیا هغه یو ردیف ده یو قافیه ده یو بیر ده نو دا یې فني کېږي موږ چې کله تشریعاتي تنقید کوو نو بیا دې کې فني توکو باندې هم موږ ډېر نظر اچوو چې یاره په سیلابونو چپو کې فرق خو نشته قافیه درسته ده سمه ده نه ده سمه نو دا شی ده حالانکې د موږ د اردو قافیو کې بیا فرق شته ده هغو چې کومو سیلابونو سره قافیه وي نو بیا هغه موږ داسې دي که نه چې ځنه قافیه به برابره وي لکه موږ دا ویل شو پکې چې یوه قافیه به د موږ دوه سېلابه وي او بله قافیه به درې سېلابه وي اوس چونکې هغه کې هغه اخري ټکي چې کوم وي هغه به اواز به تړل شوی وي نو هغه به صحیح وي نو دې حوالې سره خو چې بیا موږ تشریعاتي تنقید کوو نو اول یې د فني اړخ جایزه وارو چې دې کې قافیه بیا ردیف مکمل ده صحیح شوی ده نو هغې نه وړه بیا هغه شعر کې چې کوم موږ ته ظاهري څه ښکاري اکثر د سکول ولرو کې چې کوم هغه کومه تشریح کوي هغه یوه عامیانه تشریح وي خو هغو پاس کېدو دپاره دا شرط ده نو دا شرط ده نو هغه تشریح کوي او دا اکثر تشریعاتي تنقید نصابي تنقید هم موږ ورته ویل شو دا نصاب سره تړلی شوی ده نو دې باندې تقریبا دا ډېر اسان ده ټول به پرې پوه شوي وي نو بل دې پسې ده قیاسي تنقید قیاسي تنقید هم دا یو قسم د نظریه نه ده چې دا موږ خپله رایج کړی ده دا قیاسي تنقید هغه تنقید ته موږ دا زیاتتر د هغه کې د متن په اصولونو کې د شعري متن په اصولونو کې هسې متن د نه سره وي د شعري متن په اصولو کې چې کوم استعمالیږي یعنې قیاس اندازې ته اندازه فرض که د رحمان بابا یو غزل ده رحمان بابا خو ډېر وخت شو تېر شوی ده نو په یوې مسودې کې هغه قافیه عباره غلي ده لکه محبتونه نو بیا بلې مسودې کې چا الفتونه لیکلي دي یو کتاب کې الفتونه شو بل کې محبتونه شو معنی به یوه وي و داسې لکه بېله بېله وي او بیا ځنه داسې هم وشي چې همدې شی کې داسې قافیې پکې خلکو ځان ناچولي دي که نه چې هغه یې معنی هم غلطه وي نو بیا هغه باندې استادانو چې کوم کار کړی ده بیا هغو کې چې کله هغو لیدلي دي او متفق شوي نه دي چې متفق شوي نه دي هغو قافیې وایي یاره دا قافیه داسې نه دې سره مطلب صحیح نه ده او دې سره دا بیع صحیح نه ده او دې سره سکم پیداویږي دا رواني نه لري دې کې تغزل نشته دې قافیې کې ده نو بیا هغو څه کوي دا به یاره داسې چل ده چې دا به د کوم کاتبان هغه سات هغه ساعت لکه یوه مسوده رحمان بابا خوشحال دولت خان لوانی سکندر خان چا به ولیکلی بیا به نور کاتبان ناست وي نو کاتبانو به بیا هغه نورې مسودې یو غزل نه وي بل غزل لیکلو بل نه وي بل لیکلو نو پریس خو نه و که نه نو هغه به لیکل نو هغې کې به دا غلطیانې راتللې نو بیا به زموږ سکالران یا پوهان څه یایي زموږ محققین دا اکثر د محققینو کار ده نو هغه وایي یاره چې دا کاپي هم صحیح نه ده دا هم صحیح نه ده نو بیا دوی یاره دا کاپي صحیح نه دي بیا هغو ځان نه یوه کافیه راوکایي چېرې دا کاپیه به ورسره برابره وي نو بیا هغې ته قیاسي تنقید وي چې هغو قیاس په بنیاد باندې ځان نه یوه کاپیه ورسره خپله راوړي اوس یم چې د قیاسي تنقید زما په خیال ما ذاتي چې دا منځ نه وړل پکاري دا نه دي دا ځکه نه دي چې داسې خو به هر یو سړی کوي بس یاره دا نه ده دا پکار ده دا نه ده دا پکار ده که چېرې به کاپیه راغلي هغه لغونې سقم لري یا لغونې مشکل ده یا لغونې ابهام لري هغه هم چې موږ نه مخکې تېر شوي دي کلاسیک هغه شاعران وو انسانان وو پیغمبران نه وو چې هغونه به غلطي نه کېږي خامخا به هغونه غلطي کېدلی څنګه به نه کېدلی چې د خدای کلام خو ده چې هغونه به پکې غلطي نه وي موږ به یو شی صحیح کوو لکه زه اوس د دې مثال تاسو ته داسې هم درکوم د هندوستان کې د ذات پات تقسیم و
ټولو نه اوچت ذات هغو کې بریمن و او لاندې ذات چې کوم هغه شودر و شودر به صفایانې کولې د بریمن چې کوم هغو به قرآني کوله خو کله به چې د بریمن ذات د زلمي ښځه لکه نشته که نه زلمی به څه مړ د بریمن ذات نو هغه سره به د هغه ښځه هغو اپنټایز کړه څه نشات به یې ویې کړه څه کاپور ګولۍ به یې کړې نو هغه به یې څه اپنټایز کړه که نه نو بیا هغې به ځان ته ورګې یا به دو ورته هغه به ورسره وسوځېده نو بیا هغه ته به یې رسم سطي وي هغه رسم ته به یې رسم سطي وي نو بیا هغه رسم زما په خیال قسم کې غلط نشم خو 1880 کې او کڅوړه کې به هغې باندې لاوټي پابندي ولګوله چې دا به نه کېږي نو هغې ته دو رسم سطي ورکوی هغې ته به یې رسم وفا هم به دو ویلي نو خوشحال بابا په یو شعر کې یی چې له ځانه سره ځان سیزي چې له یاره سره ځان سیزي په اور کې زه په دا رسم مین یم د انسان چې له یاره سره ځان سیزي په اور کې زه په دا رسم مین یم د ایوان اوس که موږ دې ته سوچ وکړو نو دا خو د هغوی د ظلم د جبر رسم و خوشحال بابا دلته د وفا په معنو کې اخیستي خو زما په خیال چې دا نه ده پکار ویلې د یو ظلم یو جبر رسم ته د وفا په معنو کې څنګه اخلي کنې د هندوانو 15,000 کلن تاریخ راغلی هغه کې یو بېغیرت هم داسې نه ده تېر شوی پرې څه ښځې سره ځان وسیزي بس همیشه به ښځه سړي سره ځان سیزي پکار خو دا ده چې وفا په دنیا کې کله کله د سړي کې هم وفا راشي نو دا بېغیرت ځان نه سیزي بس ښځې ځان سیزي نو زه دلته اوس یم دې باندې ما پخوا هم چېرته لیک کړې ده د خوشحال بابا دغه بیت باندې زه هم معترض یم خو بیا ما ته ډېر کسان یې جواب هم ډېر راکړ نه چې هغه د وفا په معنو کې اخیستې ده د وفا په معنو کې خو اخیستې خو یو رسم د وفا د غلط رسم د وفا په معنو کې ویلې اخلي غلط رسم ته موږ غلط یایو نو نشو نو دا هغه د قیاسي تنقید نیمګړتیاوې دي چې موږ یو چې بس څنګه یې کړي دي که نه یا موږ ته څنګه راورسېدې هغې کې چې کومه درې مسودې راغلي فرض کړې خوشحال نو چې په هغې درو مسودو کې کومه قافیه کوم توری یا کوم ردیف چې هغې سره تړون خوري هغې سره نزدېکت لري په هغو کې انتخاب وکړه خو دا قیاسي تنقید دې لري که خپل ورته مه راوړه چې خپل په بنیاد باندې راوړي نو دا نه دی صحیح نو دا هغه قیاسي تنقید و چې ما مثال سره تاسو په مخ کې څرګند کړو زما خیال دی چې هغه شوي